چې په حالت د جنابت کې یا په حالت د ماهوارۍ کې یا په حالت د نفاس کې سلویختي چې ورته ویلی کېږي کم کارونه کولی کېږي جایز دي او کم کارونه هغه ناجایز دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن دې سبق کې موږ هغه څیزونه هغه ذکر کوو چې دا د روزمره او د ژوند سره یو تړلي مسایل دي او روزانه راپېښېږي. ډېر ملګري هغه د شرم د وجې تپوس هم نشي کولی، نو موږ داسې به ذکر کوو چې ټولو ملګرو ته پته ولګي، ځکه دا روزمره احکام دي او په احکامو زده کولو کې څه شرم هغه دا هم نشته. مسله دا ده چې په حالت د جنابت کې یا په حالت د ماهوارۍ کې یا په حالت د نفاس کې سلویختي چې ورته ویلی کېږي کم کارونه کولی کېږي جایز دي او کم کارونه هغه ناجایز دي. 8 کارونه داسې دي چې په حالت د جنابت او په حالت د ماهوارۍ یا په حالت د سلویختۍ کې دا ناجایز دي، دا به نه کې. اول نمبر هر قسمه منځو، که فرض دی که نفل دی هغه که واجب دي، خو ټول منځونه د دې کول هغه په حالت د جنابت کې دا یا په حالت د ماهوارۍ کې یا د نفاس کې هغه ناروا دي، دا به نه کولی کېږي. البته د منځونو قضا هغه په حالت د ماهوارۍ یا په حالت د نفاس کې چې راشي دا بیا نشته دی. دویم نمبر هغه روژه په حالت د ماهوارۍ کې او د نفاس کې نه نیولی کېږي. البته په حالت د جنابت کې روژه نیول هغه جایز دي چې اول نه لکه مثال سړی په حالت د جنابت کې دی، بیا د غسل وکړو، د هغې نه وروستو غسل یې وروستو وکړو هم جایز دی لکه کېږي، خو ښه دا ده چې سړی د اول نه پاکي. نو د زنانه دپاره په دغه 2 حالتونو کې روژه نیول هغه ناجایز دي. دریم نمبر سجده د تلاوت کول په حالت د جنابت کې او پر نورو 2 حالتونو کې دا جایز نه ده. دریم نمبر قرآن کریم له لاس وروړل دا هم منع دي. قرآن کریم له لاس په حالت د جنابت کې یا پر نورو 2 حالتونو کې نه وروړي. دریم نمبر جمعات ته داخلېدل او بل طواف کول په بیت الله شریف کې طواف کول دا هم په حالت د 3 حالتونو کې دا منع دي. دغه شانتې په قرائت د قرآن کریم دا هم په دې حالتونو کې هغه منع دی. او دغه شان د حالت د ماهوارۍ کې یا په حالت د نفاس کې همبستري کول دا هم ناروا او منع دي. د دې نه به سړی هغه به ځان ساتي. دا یو څو کارونه داسې دي چې دا په دې حالتونو کې هغه منع دي. نو پکار ده چې ټول ملګري هغه دا زده کړي، ځکه د ژوند سره تړلې خبرې دي او ډېر ملګري د شرم د وجې تپوس نشي کولی. نو موږ هم په زړه باندې ګټه کېښوده او تاسو ته ووې او تاسو زده کړئ او د دې مطابق خپل ژوند هغه تېروئ. البته په دې حالتونو کې ذکر کول، عام ذکر چې څومره دی یا دعاګانې ویل دا ویلی شي. ذکر دپاره هغه د شرط نه ده چې خامخا سړی په اوداسه کې یا په پاک وي د ماهوارۍ او د دې څیزونو نه، نو ذکر پکې کولی شي او تلاوت پکې نشي کولی. بل یوه خبره دا ده چې سلویختۍ ته سلویختي په دې وجه ویلی کېږي چې د دې زیاته موده چې ده هغه 40 ورځې ده. زیاته موده یې 40 ورځې ده. که بالفرض د دې نه مخکې هغه وینه ختمه شوه نو په هغه ټایم کې به دا زنانه هغه به غسل کوي، خپل منځونه وغیره دا به کوي. نو دا د 40 ورځو پورې هغه حصارېدل او پاتې کېدل دا لازمي ضروري نه دي. دا 20 ورځې هم کېدی شي، دا 20 ورځې هم کېدی شي، دا 25 ورځې هم کېدی شي. کم او زیات د دې لپاره د کم دپاره څه حد نشته دی، هر څو ورځې کېدی شي، خو زیات نه زیات هغه 40 ورځې دغې ته سلویختي ځکه ویلی کېږي چې دا اکثره موده ده او ډېره موده ده، کمه د دې نه کېدی شي.